د بلخ ولایت د مالدارۍ او حیواني روغتیا امریت مسؤلینو په دغه ولایت کې د اکتیت دفتر په ملاتړ د ولایت په کچه د کانګو ناروغي سره د مبارزې پروسه پیل کړې ده او تمه ده چې د بلخ ولایت په ښار او ولسوالیو کې ټول بازارونه د څارویو ځایونه او هغه سیمې چې څاروي پکې ساتل کیږي د کانګو تبې د خپرېدو د مخنیوي لپاره دواباشي شي. تا روزای ایده این جریان داره این پروسه خود مال بازار و تا حتی همه گرد پیچ سرای‌ها را طویل خانه را کلا در این بخش کلا کاور میکنن به جریان از هم ولسوالیاست اینا را هم در ولسوالیایی که مال بازار داره اونجا کلا دواپاشی میشه. مردم میای به خاطر مال خریداری مال اکثریت یا آگاهی کامل از بیماری کانگو نداره و ما به این بنارا را به خاطر از این مس کردیم که از بیماری کانگو آگاهی پیدا کنه و سمپاشی را به خاطر از این میکنیم که هموطنان نیازی ما به یک مسئولیت کامل و پاک یا چی کنه آری از مرض قربانی خدا بکنه. له بلې خوا د څارویو فارم لرونکو د دې اقدام هرکلی وکړ او ویل چې د کانګو د خپرېدو له امله د دوی ډیری څاروي په دې ناروغۍ اخته شوي یا مړه شوي دي. دوی هیله څرګنده کړه چې دا اقدام به د یادې ناروغۍ په له منځه وړلو کې اغیزمن او ګټور تمام شي. مولای محدث دیگه کنه و دیگه این رقم خیسته نمیتونن. در این سر عید گفته تو مولای موین فروخته هم نمیتونن این رقم مولای طبق مریض گرفته و طبق گرفته این رقم دیگه چه رقم کنیم ما؟ دوا باشی شو ان شاء الله خوب میشه. امروز بازار است و که چیز نمیشه سر صبح خیر چرا شروع کنین اینجا دو بازار داریم یکی شنبه بازار میشه که سه شنبه دیگر روزا اینجا خلوت است این چیزم نیست که فقط خلوت باشه مدیکار کله که سرایا این داخل مال بازار مکمل دوا باشی شو. د بلخ ولایت د مالدارۍ او حیواني روغتیا امریت لخوا د ورکړل شویو شمیرو له مخې د څارویو په منځ کې د کانګو او اف ام ډي ناروغۍ د خپرېدو له امله په بلخ ولایت کې له 10,000 څخه ډېر څاروي مړه شوي چې مسؤلینو د واکسیناسیون پروسې په پیل سره د دې ناروغۍ پر وړاندې پراخه مبارزه پیل کړې ده.